دوه قسمه ښځې چې دنو ضرور وپېژنئ. یوه هغه ښځه چې کومه د خپل خاوند کور کې خفه وي، د خپل وروڼو صفتونه کوي چې زما ورور به دا وکړي او دغه به وکړي. بله هغه ښځه وپېژنئ کوم ښځه چې دنو خپل خاوند ته چې دی نو ځان نه ښایسته کوي او بهر خلکو ته ځان ښایسته کوي. اسلام په دې باره کې څه وایي؟ ملګرو نن سبا که تاسو دور وګورئ، نن سبا داسې دور دی که نه ښځه به چې دی نو بل کور ته واده شي خو هغه کور به چې دی نو په صحیح طریقه باندې نه کوي، د خپل ورونو صفت به کوي او خپل د خاوند د کور نه نه ځارېږي. داسې قسمه ښځې ته زه وایم که نه زه به ته دا ږیره پورته وخروم دا د خپلو ورونو کره راړه شي او تقریبا 10-15 ورځې دې وباسي او که دی زما نه راونه ځغلوي زه به ته دا ږیره پورته وخروم. خو داسې قسمه ښځه چې ده نو دا داسې پکار ده چې دې ته داسې سزا ورکړلی شي چې بیا یاد ساتي. صحیح ده چې داسې قسمه ښځه چې د خپل د خاوند د کور رازونه چې دی نو هغه بهر ته وړي او بهر چې دی نو هغه وایي. ملګرو زما خبرې سختې دي خو بعضې نیم ښځې چې دی نو زه پخپله ینم او زه د ویډیو په پیغام کې دې ټولو پښتنو ته دا خبره کوم چې داسې قسمه ښځې چې دی نو دا په کور کې نه دې سره په سخته لهجه کې راځي او دې سره به چې دی نو بلکل نرمي نه کوي. چې کومه د خپل خاوند په کور کې چې دی نو خفه او د خپل وروڼو صفتونه کوي چې زما ورور به دا وکړي او دا سوچ نه کوي چې دې ماشومانو چې کوم حق دی دا د دې ترونو سره دی، دا د زما د ورونو سره نه دی. جنۍ د ورونو سره خو نه دی که نه یوه ښځه چې د راواده شي بل کور ته د هغه د ورونو سره صرف دغه ښځې حق وي، دا بچو چې دی نو د هغه د دې د ترونو سره حق وي. نو پکار ده چې دا د ترونو سره چې دی نو زندګي تېروي او ښه په اسانه طریقه باندې خپله زندګي تېروي. او که داسې نه وي داسې قسمه ښځو له پکار ده چې بیا لاړ شي د خپل ورونو کره کښېني، بیا ضرورت نشته دی هغه کورونو ته. زما عامو پښتنو ته دا خواست دی که نه چې داسې ښځو ته سره ضرورت نشته دی چې هغه بیا راشي او ستا ته ناست وي. زه خو عام طور هغه لپاره موږ هر قسمه کار کولی شو. دویمه خبره هغه ښځه چې کوم ښځه چې دی نو هغه خپل خاوند ته ځان نه ښایسته کوي، چې بهر ته وځي او هغه چې دی نو ځان ښایسته کوي نورو خلکو ته، نور خلک ځان ته رامایله کوي، د لګولي په کور کې ورته د کتو شان نه وي او چې بیا لاړ شي که نه نورو خلکو ته هغه چې دی نو هغه ځان نورو خلکو ته ښایسته کوي چې زه یې ښه شی یم. پښتنو خبرې مې سختې دي خو دومره سوخ شوی یم که نه چې د الفاظ به زه نور هم استعمالوم. دا خو صرف هغه نارمل الفاظ دي، د دې نه به زه سخت الفاظ هم استعمالوم او بالکل به چې دی نو زه حقیقت مخې ته راولم. تر اوسه پورې موږ ډېر زیات غټ ناکام وکړو، دې نه پس به هېڅ ناکام هم نه کېږي، کنسیشن به نور نه کېږي بس دی، ځکه چې موږ هم ستړي شو، موږ هم انسانان یو که نه، موږ هم د الله بندګان یو. یو عامه ښځه چې دی نو هغه خپل وروڼو له توجه ورکوي د خاوند د کور نه علاوه، لکه خاوند کوری بدې شي هغه ته په سپک نظر باندې ګوري. داسې ښځې له چې دی نو د سره عزت ورکول پکار نه دي، هغه ته په داسې رویه کې راتلل پکار دي چې هغه بیا ټول عمر یاد ساتي. ملګرو چې څومره کسان مې ویډیو ګوري ضرور هغه بې غیرتو ته ورسوئ چې کوم قسم چې دی نو هغه د هغه ښځې سپورټ کوي چې کوم ښځه د خپل خاوند کور نه کوي او هغه چې د خپل ورونو صفت کوي وایي چې دا ورونو کوه. بیا چې زه دا خبره کوم چې هغه ښځې له پکار چې هغه د خپل ورونو کره لاړ شي او هلته کښېني، د خپل ورونو کره لاړ شي چې د خپل ورونو صفت کوي که نه هلته دې لاړ شي، هلته دې ورله کمره برابر کړي، هلته دې کښېني. زما دا ویډیو هغه پښتنو ته ورسوئ چې دی نو بل پېر لا هم ویډیو جوړوم او انشاءالله ډېر سخت الفاظ به استعمالېږي، نرم الفاظ به تر دې نه پس نه وي.